اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درنو کوونکو بیا هم تاسو ته د یو نوي درس راځي شوم ته مده چې تاسو د زده کړې وړ وګرځئ په عموما کې موضوع ده د 10 او 15 درجو زاویو لرونکو قایم الزاویه مثلثونو قضیې د دغو قضیو څخه لومړی قضیه دغسې ده چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم راڅخه پر وتر باندې د رسم شوي میانه اوږدوالی مساوي کېږي د وتر د اوږدوالي د نیمې سره د دې لپاره ثبوت کوو لومړی باید یو قایم الزاویه مثلث رسم شي فرض کړئ چې دا یو قایم الزاویه مثلث شو ABC په دې کې موږ فرضیه داسې وایو چې دغه د قایم راڅخه پر وتر باندې میانه ده د وتر سره تکتو ته ته ام وایو یعنی BM د ABC مثلث او AC زوله باندې تر شي ده میانه د قضیې مطلوب څه دی قضیې مطلوب دا دی چې BM یعنی د میانه اوږدوالی مساوي دی د وتر د اوږدوالي نیمې سره یو پر دوه AC ترسیم کوو ترسیم کې داسې کوو چې د BM په اندازه یو خط په همدغه امتداد رسم کوو دغه ټکی یا انجام یې په M سره نوموو دا د یو طرف څخه د C سره وصل کوو د بل طرف څخه بیا دا د A سره وصل کوو دلته موږ ثبوت دغسې مخکې وړو چې دوه مثلثونه په پام کې نیسو یو د ABM او بل MNC په دغه دوه مثلثونو کې موږ لومړی دغسې وایو چې AM خط اوږدوالی مساوي کېږي د MC سره ولې چې BM د AC میانه ده یعنی دلته به نوره واضح کړو دا خبره یعنی فرضیه په اساس فرضیه څه وه چې BM د AC میانه ده بله خبره دا چې BM مساوي د MN سره د څه شي په اساس ترسیم په اساس که دې ته موږ یو زاویه ووایو دې ته دوه نو داسې لیکلی شو چې M یو زاویه مساوي ده د M دوه زاویې سره ولې چې دغه زاویې متقابل براس دي متقابل براس یو هغه دی چې یوه راسته مخامخ پرتې وي تل یو د بل سره مساوي وي د دوو زولو او د یوې زاویې په مساویتوب سره موږ ویلی شو چې دغه دوه مثلثونه انطباق منونکي دي ABM مثلث انطباق منونکی دی د MNC مثلث سره کله چې مثلثونه انطباق منونکي شول نو د دوی د ریمې زولې په خپل منځ کې سره مساوي دي یعنی AB
مساوي دی ان سی سره. دې ته موږ لومړۍ رابطه وایو. اوس دوه نور مثلثونه پام کې نیسو. ا ان ام ا ان ام او بل بی ام سی بی ام سی. په دغه دوه مثلثونو کې هم موږ د انطباق والي حالت څېړو. آیا انطباق منونکي دي یا نه؟ په دې کې هم موږ دغسې لیکو. ا ام مساوي دی ام سی سره. علت یې همدغه دی. فرضیه وه چې بی ام د ای سی میانه ده. همدا خبره دلته هم صدق کوي. تاسې باید دې ته متوجه وئ. بله خبره دا چې دغه دوه مثلثونو کې بی ام مساوي د ام ان سره ده. همدا خبره دلته واضح ده د ترسیم په اساس. دلته بیا لیکلو ته اړتیا نشته. بله خبره دا چې که موږ دې ته 3 ووایو دې زاویې ته او دې ته 4 نو موږ لیکلی شو چې ام 3 زاویه مساوي دی ام 4 زاویې سره. لکه څه ډول چې دلته دغه زاویې متقابل وراث وي همدغه شان ام 3 ام 4 زاویې هم متقابل وراث دي د یو بل سره. نو دا هم سره مساوي دي. د دغو مساواتو پر اساس بیا هم ویلی شو چې ا ان ام مثلث انطباق منونکی دی بی ام سی مثلث سره. کله چې دا دوه مثلثونه انطباق منونکي شول نو د دوی دریمي زوله په خپل منځ کې سره مساوي دي. یعنې ا ام زوله مساوي ده د بی سی زوله سره. دې ته موږ دوهمه رابطه وایو. د لومړی او دوهمو رابطو په پام موږ ویلی شو چې AN BC AN BC یا ABCN ABCN څلور ځلي شکل مستطیل دی. موږ ویلی دي چې مستطیل هغه څلور ځلي شکل دی چې په دوه مخامخ ځولې موازي او مساوي او داخلي څلور واړه زاویې قایمې وي. نو دلته په یوه رابطه کې دغه ځوله د دې سره مساوي شوه، په بله رابطه کې دغه ځوله د دې سره مساوي شوه. ظاهرا لیدل کېږي چې دا د دې سره موازي ده، دا د دې سره موازي ده او داخلي زاویې څه ډول دي؟ قایمې دي. نو موږ ویلی شو چې دغه یو مستطیل دی. په مستطیل کې دا خبره په ثبوت رسېدلې چې قطرونه یو د بل سره مساوي وي او تل یو بل نیمه کوي. یعنې BN او AC د مستطیل قطرونه دي، اوږدوالی به یې سره مساوي وي او یو بل تل نیمه کوي. نو دا چې دلته BM د BN قطر نیمه دی او AC د مستطیل قطر دی، نو د دې قطر نیمایي اوږدوالی په خپله د دې قطر د نیمایي سره به مساوي، ځکه چې په منکې سره مساوي دی نو نیمایي به یې هم سره مساوي وي. دا چې AC د قایمالزاویه مثلث وتر دی، نو موږ بیا هم ویلی شو چې دا د BM خط اوږدوالی یا د میانې اوږدوالی د دې وتر د اوږدوالي د نیمایي سره مساوي کېږي. نو موږ ځکه په پایله کې دغسې لیکلی شو چې BM خط اوږدوالی مساوي دی یا د میانې اوږدوالی د وتر د اوږدوالي نیمایي سره. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې په درس باندې پوه شوي وئ. بیا چې د یو بل درس سره تاسو ته حاضرېږم، بیا لا په